مننه ښاغلی متقي چې د مرکې دپاره مو وخت بیل کړ. غواړم په پیل کې دا پوښتنه وکړم چې له نړۍ سره ستاسې ستونزه څه ده؟ ولې په تېرو 3 کلونو کې ونه توانېدئ چې دوی قانع کړئ چې ستاسې حکومت په رسمیت وپېژني؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د نړۍ سره موږ چې کله کابل فتح سو، له هغې ورځې نه لومړی کار دا و چې له خپلو سفارتونو سره اړیکې ټینګې کړو. په دې سلسله کې وتوانېدلو استه استه په مخ ولاړو چې اوس موږ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې 9 فعاله نمایندګۍ لرو، سفارتونه او کنسلګیرۍ. په دوم قدم کې بیا دا کوشش و چې له هیوادونو سره د اعتماد فضا رامنځته کړو. په دې سلسله کې مو هم الحمدلله ښه قدمونه واخیستل او ښه بریالي مخته ولاړو چې له هیوادونو سره ښه راشه درشه شروع سوه، هم په تجارت کې، هم په سیاسي برخه کې، هم هیئتونه ولاړو راغلو. او په درېیم قدم کې غوښتل چې دې ته زمینه مساعده شي چې په ځینو برخو کې عملي کارونه شروع شي، لوی پروژې شروع شي، چې اوس په دې درېیمه مرحله کې یو چې تاسو وینئ چې کیدای شي د کاس آذر پروژې کار عملي شروع شي، د ټرانس افغان ریل پټلۍ کار شروع شي، همدارنګه د ټاپي کار شروع شي، او دې ته ورته نورې هغه پروژې چې له سیمې له نورو هیوادو سره اړه لري. تاسو وایئ چې له نړیوالو سره مو د اعتماد جوړولو هڅې پیل کړې، خو دا اعتماد دې کچې ته راونه رسېده چې تاسې څوک په رسمیت وپېژني، ستاسې حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپېژني؟ ګوره، د رسمیت خپل پړاوونه لري. د تا ډیپلومات منل دا هم یو رسمیت ده. د تا سره هیئت منل، د ده هیئت درته راتګ دا هم یو قدم ده د رسمیت په لور. د تا ویزه او پاسپورټ منل دا هم یو قدم ده د رسمیت په لور. او حتی بالاخره قراردادونه کول، سرمایه گذاري کول، پروژې شروع کول، دا ټولې هغه سلسلې دي چې موږ قدم په قدم مخته روان یو. یو د رسمیت پیژندلو اعلان ده چې هغه یوه سیاسي موضوع ده، هغه به په هیوادونو پورې اړه لري، خو هغه څه چې له رسمیت نه حاصل ده او لاسته راځي په هغه سلسله کې کافي پرمختګ شوی دی. هیوادونه له تاسې څه غوښتنه لري؟ یعنې د دوی شرایط څه دي؟ مشخص یعنې مثلا تاسو ته څه ویلي دي چې څه وکړئ چې موږ تاسې په رسمیت وپېژنو؟ ګوره، یو هیوادونه که موږ په دې معنا راواخلو چې نړۍ، خو دا به صحیح نه وي، ځکه د سیمې هیوادونه اوس له موږ سره هېڅ مشکل نه لري. ډېره ښه راشه درشه ما درته ویل دا یوه سیاسي موضوع ده، دا یو سیاسي موضوع ده. بیرغونه مو اوس په اکثره مجالسو کې جګ شوي دي، په اکثره سفارتو باندې رپېدلي دي، خو دا یو سیاسي موضوع ده، په هغو هیوادو پورې اړه لري. ما ورته ویل چې عملا هغه څه چې په رسمیت پورې اړه لري، چې تا ویزه منل دي، د تا پاسپورټ منل دي، د تا تجار منل دي، د تا سره قرارداد کول دي، د تا ډیپلومات منل دي، هغه ټول شوي دي. خو په ډېرو مجالسو کې موږ وینو چې د ستاسې د حکومت له استازو سره، له تاسو سره هغه په پوره ډیپلوماتیک عرف چلند نه کیږي. مثلا په مجلسونو کې ستاسې بیرغ نه پرېښودل کیږي چې وځړول شي، که نه؟ حتما به مثلا ستاسو ډیپلوماتان دا غوښتنه کوي چې دلته چې رسمي مجلس ده، زموږ د دولت، زموږ د حکومت دولت بیرغ باید ووځي. کله چې تاسو دا غوښتنه کوي، دوی څه وایي چې ولې موږ نه پرېږدو دا بیرغ؟ نو خو دا خو واضحه ده چې کله په رسمیت پېژندنې اعلان نه وي شوی، نو په ځینو برخو کې به همدغسې محدودیتونه وي. له افغانستان سره د تعامل په اړه مثلا تېر کال د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یو ریپورټ چمتو کړ چې تر ډېره ستاسې لخوا یې هرکلی وشو په ډېرو مواردو کې. په دغه ریپورټ کې یا په دې ارزونه کې له دواړو غاړو نه، هم د افغانستان د اوسني حکومت نه او هم له نړیوالې ټولنې نه مشخصې غوښتنې شوې وې چې هغه باید ترسره کړي چې ورو ورو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ورګډېدو لپاره زمینه برابره شي. په دې لړ کې تاسې مثلا کوم مشخص ګامونه تر اوسه اخیستي دي؟ هغه راپور یو پراخ راپور و، مختلفې برخې درلودې، له ډېرو برخو سره موږ توافق وکړو. یوه برخه چې د خاص استازي ټاکنه وه، په هغې کې د موږ استدلال دا و چې په تېرو حتی 40 کلو کې چې کله هم خاص استازي دلته کار پیل کړی ده، کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. که هغه د کمونیستي رژیم د ړنګېدو په وخت کې د بیننسیوان ماموریت و، که له هغه نه وروسته د مجاهدینو د حکومت په وخت کې د محمود مستري ماموریت و، که له هغه نه وروسته د امارت په تېره دوره کې د فرانسس کویندرل ماموریت و، نو له هر نه وروسته به
یو خونریزي رامنځته شوه، یوه ګډوډي به رامنځته شوه. بیا که د لخدار ابراهیمي ماموریت اوسي، بیا یې د بن غونډه جوړه کړه او هغه اداره یې رامنځته کړه چې بیا 20 کاله د جنګ باعث شوه. نو افغانان په مجموع کې ښه خاطره نه ځینې لري. بل دا ده چې که خاص استازی به پخوا دې ته ټاکل کېدو چې په افغانستان کې مختلفې واکمنۍ وي، یوه ورځ به مزار ته تو، یوه ورځ به هرات ته تو، یوه ورځ به کندهار و، ننګرهار و، کابل و، بل ولایت ته تو. نو اوس خو د هغه ضرورت هم نشته، جنګ هم نشته. نو چې نه جنګ شته، نه ملوک الطوایفي شته او نه د استازو ښه نتیجه ورکړې ده، نو بیا څه ضرورت ده؟ دا خو یو مسله و چې ستاسې په اړه دریځ روښانه کړ. نورې مسلې مې په دې کې د ښځو د تعلیم، د کار د حق مسله وه، د مثلا د حکومت د ټول ګډونه کولو مسله وه، د بشري حقونو مسله وه. دا خبرې هم شته دي چې په دې لړ کې تاسې باید مشخص ګامونه پورته کړئ. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې دوی غوښتنه وه چې تاسې باید ټاکلي او کوټلي ګامونه پورته کړئ. زه نه پوهېږم چې کوټلي او ټاکلي ګامونه څه ته ویل کېږي. هغه څه چې موږ په تېرو 3 کلو کې کړي دي، هغه په تېرو 20 کلو نه بلکې په تېرو 45 کلو کې نه دي شوي. دلته امریکا موجوده وه، ناټو موجود و، 50 ملګري موجود و هیوادونه. دلته مختلفې ډلې ټپلې وې، دلته داعش وده وکړه، دلته لوی مرکزونه جوړ کړو، په ننګرهار کې سیمې ونیولې، په جوزجان کې سیمې ونیولې. اوس هغه ټول حرام شو، ټول له منځه ولاړو، سرحدات محفوظ شو. په دې 3 کاله کې هیڅ کوم هیواد ته د موږ له طرفه کوم ضرر نه ده رسېدلی. دا کار خو تر دې خو زیات څادی خپله موجود و، په میلیاردو ډالر یې مصرفول، په لکونو لښکر یې دلته اکمالولې او راوستې وې. په هغه وخت کې دا نه اوس شوي دي. همدارنګه مخدره مواد د دې په وخت کې اوج ته ورسېدل. 40 لکه افغانان په معتاد شو، نن 0 ته راټیټ شوي دي. نن د هغو معتادینو تداوي روانه ده. دا کار خو شوی ده. د بشر حقوق دلته به د ورځې له 2 تر 3 تر 400 پورې انسانان زخمیانېدل او شهیدانېدل. دا هم د بشر حقوقو. نن الحمدلله موږ د ټول افغانستان په سطح یوه پیښه نه لرو، یوه حادثه نه لرو نظامي. هغه په برخه کې دوی وایي چې هغه وخت جګړه وه او د جګړې یو اړخ تاسې وایي او دا کسان چې وژل کېدل هم تاسې پکې ښکېل وایي. دا کله چې تحریک نه و شروع شوی په 1994 کې، له هغه مخته خو موږ نه وو هلته ولې جګړې وې. کابل خو هلته وران شو، تنظیمونه خو هلته سره اخته وو. دا جګړې خو تقریبا له 9 کال نه را شروع دي تر دا اوسه پورې. او د بشري حقونو په برخه کې ځکه دا خبره د دوحې په روان د خبرو په روان بهیر کې هم بیا تکراریږي که نه. مثلا امریکا خپل دریځ بیخي روښانه کړی دی یا نورو هیوادو روښانه کړی چې تر هغه چې په افغانستان کې د ښځو د کار او د تعلیم حق پر ځای نشي، د رسمیت پیژندلو مسله بیخي راپورته کېدلی نشي. او دا داسې مسله ده چې یوازې بهرنیان نه دي، په خپله په افغانستان کې د نن هم ډېر خلک د دې غوښتنه لري چې دا حقونه باید د ښځو د بشري او اساسي حقونه باید بیرته ورکړل شي. دا 3 کاله مثلا تاسې وعدې کړي دي، ژمنې مو کړي دي چې کېږي، خو تر اوسه پورې مثلا هېڅ کوم اقدام ونه شو. دا شرایط امریکا یوازې افغانستان ته ایښي دي که اسرائیلو ته هم ایښي دي. په اسرائیلو کې مثلا ښځو باندې بندیز نشته دی چې مکتب ته دې نه ځي. دا په فلسطین کې شاوخوا 14,000 ښځې په شهادت ورسولې، تر 10,000 زیات ماشومان شهیدان کړو، 1,80,000 کورنۍ له خاورو سره خاورې کړې، 2 میلیونه انسانان یې بې کوره کړو. دا ښځې نشته دي، دا ماشومان نه دي. آیا چې کور ړنګ شي، ژوند ځینې واخیستل شي، بیا تعلیم کېدای شي؟ خو د رسمي تګلارې په توګه په نړۍ کې هیڅ داسې یو هیواد تاسې نشئ موندلی چې هلته د مثلا واضح فرمان ورکړل شوی وي چې ښځې د مکتب ته نه ځي، ښځې د پارک ته نه ځي، ښځې د مثلا کار نه کوي. دا په هیڅ ځای کې نشته. دا بیخي په افغانستان کې مثلا په افغانستان کې کله دا فرمان راوتلی دی؟ ګوره په افغانستان کې تر 8مه صنفه پورې 2.8 میلیونه نجونې مکتب ته ځي. صحیح شو؟ په افغانستان کې مدارسو کې تر انتها پورې عصري و دیني علوم دواړه حاصلوي. په افغانستان کې په صحت کې، په تعلیم و تربیه کې، په وزارت داخله کې، په پاسپورت کې، په مختلفو برخو کې د ښځې کار کوي. دا نفسي تعلیم بندېدل یا دا له کاره بندېدل دا خاص یوه ابتلا ده په امارت پسې کېږي. دا که څه محدودیتونه لګېدلي، هر هیواد خپل داخلي مشکلات لري، نزاکتونه لري، ستونزې لري. دلته 45 کاله جګړه تېره شوې ده. دلته به د خلکو وحدت ساتي، د خلکو نظریات په ساتي، د خلک به له پارېدنې نه راګرځي. نو که په یو برخه کې محدودیت راغلی، دا ولې خلک په بندش باندې تعبیروي؟
او دغه نزاکتونه او مشکلات ستاسو په وینا دا ستاسو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ستاسو کار څومره درته ګران کړی د څومره له مشکلاتو سره مخامخ کړی ځکه تاسو کوشش کوئ چې له نړۍ سره روابط ورغوئ له هغوی سره راشه درشه جوړه کړئ مناسبات جوړ کړئ هغوی درته دا خبره بیا راپورته کړي داسې یو مسله راپورته کړي چې کېدای شي تاسو ورته یعنې ډېری وخت ځواب ونه لرئ. طبیعي خبره ده دا شیان خو به خود اثر لري خو هغه پرمختګ چې اوس موږ کړی ده اوس تاسو وګورئ یو مثال د همدغه سیاسي اړیکو برکت ته چې په افغانستان کې تجارت غوړېدلی ده افغانستان د نړۍ تر ډیرو زیاتو هیوادو دلته هغه اولي اجناس ارزانه دي خوراکي مواد د سون مواد مختلفو ضرورتونه د خلکو چې ورته وي هغه تر نورو ارزانه دي خو همدا د دې راشه درشه او د دې اړیکو برکت ته چې د موږ بندرونه خلاص دي تجارت هم خلاص ده هر چاته زمینه مساعده سوې ده نو پرمختګ هم شته طبعا ستونزې هم شته چې هغه ډېر تعلق په هغه شل کلنه جګړه پورې اړه لري چې دلته ډېرو هیوادونو پزې سپیرې سوې شکست یې وخوړ طبعا به وخت ونیسي. تاسو د تجارت او د مخدره موادو یادونه مخکې وکړله یا د مخدره موادو پر ضد مبارزې دا د دوحې په دا وروستۍ غونډه کې ستاسو له اړخه دوه مشخصې غوښتنې وي یوه دا چې خصوصي سکتور سره مرسته وشي او بل د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په لړ کې دوی باید مرسته وکړي بزګرو ته د بدیل معیشت برابرول بیا داسې وپیتل شو چې په دې اړه به نورې خبرې هم کېږي او مشخص ګروپونه به جوړېږي چې دا بحث ته دوام ورکړي. په دې برخه کې تاسو مثلا څه کوم کار کړی دی تر اوسه پورې لا غرض؟ اول خو دغه دوه موضوعات چې مخدره موادو مخنیوی ده او خصوصي سکتور ته وده دا د دوحې د غونډې ایجنډا وه چې موږ هم ورسره موافق وو او ملل متحده موافق وو. بیا چې په دې باندې بحثونه وشو هلته د اسلامي امارت لخوا چې کوم معلومات وړاندې شو هغه د نړیوالو لخوا نه ښه استقبال شو. د هغه په تعقیب باندې چې په موږ پورې اړه لري موږ له هغې غونډې وروسته به تاسې خبر سوي یاست چې په کابل کې هم د ورځنی نړیوال د کار کانفرانس جوړ کړو او په دې کې مختلفو تړونونه وشو چې خلکو ته څنګه روزګار پیدا شي حتی بین الوزارتي تړونونه وشو. همداسې د مخدره موادو په برخه کې د موږ دریځ ډېر جدي ده او مقاطع یو. البته داسې له بزګر سره د مرسته وشي له دهقان سره مرسته وشي له د هیوادوالو سره په نورو برخو کې مرسته وشي دا نو تر ډېره حده پورې په نړیوالو پورې هم اړه لري. موږ په دې امید یو چې نړیوال به خپل مسؤلیتونه ادا کړي. البته ویلی شو چې تر اوسه پورې په صحیح طریقه لکه څنګه چې مناسب و په هغه شکل نه دی ادا سوي ځکه موږ ته کوم متعدل نه تېر اشغال نه راپاته دي تر اوسه پورې موږ 1,14,000 تر 1,20,000 پورې متعدل تر علاج لاندې نیولي دي او ډېر هم راټول کړي دي دا مواد چې بند کړي دي خود به خود ډېرو پرې ایښي دي نو په دې برخو کې ښه پرمختګ شوی ده خو نړیوال هم باید په دې کې خپل رول ولري خپل همکاري ولري. پوهېږم چې له چین سره او له روسیې سره تاسو نږدې اړیکې لرئ څو موده وړاندې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال چین او روسیه د افغانستان ستراتیژیک ملګري وبلل. تاسو هم داسې فکر کوئ دوی د افغانستان ستراتیژیک ملګري دي؟ ګوره موږ د سیمې له هیوادونو نه یو هیواد یو د افغانستان د اسیا تقریبا په 4 لارې باندې پروت او موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیت مرکز شي د اقتصاد مرکز شي د اتصال مرکز شي. په دغو برخو کې که د چین او د روسیې غوندې لوی هیوادونه همکار وي د سیمې نور هیوادونه هم همکار دي او وي به نو طبعا د همکاري چې څومره په مخ ځي دومره به دغه یو بل ته نږدې کېږو یو په بل به اعتماد زیاتېږي. همدغه ګټې چې یو بل ته یې رسوو همدغه تجارتي ګټې دغه سیاسي ګټې چې اوس دوی چین د موږ سفیر منلی ده همدغه بهترینه ملګرتیا ده. نو دا چې اوس نړۍ له موږ سره عملي تعامل شروع کړی ده هیله ده چې هغه هیوادونه چې شاته پاته دي خصوصا غربي هیوادونه هغه هم راوړاندې شي. نو موږ فکر کوو چې بالاخره لکه اوس یې تاسې ځینې پرمختګونه وینئ چې همکاري زیاته شوې ده راشه درشه زیاته شوې ده د هیاتونو راتګ ډېر شوی ده. د دوحې غونډه یو ښه مثال ده چې په هغې کې د غربي هیوادو د امریکا ښه مثبت رول و. نو امید شته چې استه استه هغه نهایي رسمیت ته د نړۍ په سطح لا راورسي. د امریکا خبره مو وکړله اوس هلته د انتخاباتي منډې تړلې روانې دي او تاسو په د جمهور غوښتونکو د نومان ډونالد ټرمپ سره خبرې اورېدلې وي چې
له افغانستان د وتلو په اړه خپل رقیبان په اصطلاح تر انتقاد لاندې نیولي دي او اته دا خبرې کړې ده چې ولې دوی په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او د بګرام د ساتلو خبرې کړې ده چې که زه وایم ما به بګرام نه وای خوشې کړی، یا بل دا چې د یو ډول داسې ښودلې ده چې دوی په دوحه کې ستاسې د پلاوي له مشر سره چې خبرې کړې دي په غیر مستقیمه توګه په اصطلاح داسې یو انتباه ورکوي چې ګواکې دومره ترې وېرېدلی و چې ده ته ډېر په احترام جلالت مهاب و دغه خطاب کوه. وایي ما ورته ویلې چې په افغانستان کې زموږ د یو عسکر پوزه وینې شوله نو زه به بیا تاسو سره ګورم. اوس کېدلی شي چې دا سړی بېرته د امریکا جمهور رئیس شي. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟ هغه تړون چې په هغې کې لیکل سوي چې نه به د امریکا یو عسکر په افغانستان کې پاتې کېږي، نه به یو استخباراتي کارمن پاتې کېږي، نه به یوه اډه موجوده وي. هغه تړون موږ د ټرمپ له ادارې سره امضا کړو. د هغه تړون د امضا په ورځ باندې د نړۍ 10 هیوادونه او لوی سازمانونه موجود وو. د امریکا د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر ښاغلی پمپیو موجود و. دا تړون د امضا کړی ده، دا د منلې ده چې یو عسکر به هم نه پاتېږي. دا چې اوس د دوی خپل منځ کې انتخاباتي مبارزه ده، د خلکو رای جلبوي او هر څه چې کوي هغه په دوی پورې اړه لري. خو د موږ نظر دا ده، معلومات مو هم دا دي چې د امریکا پالیسي چې کله دا تړون جوړاوه هماغه پالیسي جوړه شوې ده، هماغه به په مخ پسې ځي. په دومره لویو پیښو کې دومره لوی هیوادونه هره ورځ پالیسي نه بدلوي. بل دا داسې افغانستان خو داسې نه ده چې دوی اوس په خپله خوښه تللي دي، دلته خو دوی خپل زور وواهو. نو اوس ښه خبره دا ده چې اوس یو ښه تعامل ته راوړاندې شي. او له ګاونډیو هیوادو سره په تیر ایران او پاکستان سره مو اړیکې څه ډول دي؟ په تیرو 3 کلونو کې سپسپان ډول کله ښې کله ورانې، په ځانګړې توګه له پاکستان سره چې بیا مثلا په افغانستان کې واکمن حکومت تورنوي چې له پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره مرسته کوي او له افغانستان اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. اړیکې خو د موږ له ټولو ګاونډیانو سره ښې روانې دي. له ایران سره هم ښې اړیکې دي، ښه تجارت ورسره لرو. له پاکستان سره هم اړیکې ښې دي، خو کله کله ترنګلې شي. موږ همیشه دا ویلي دي چې موږ نه غواړو چې د افغانستان له خاورې نه چاته ضرر ورسېږي. پاکستان په خپل کور کې د دې نه ډېر مشکلات لري. تاسو وګورئ په تېرو 8 کلو کې د ور صدراعظمان بدل شو. اقتصادي مشکلات هم دي، هلته ځینې حرکتونه هم شته چې په داخل د پاکستان کې دي. هغه ستونزې چې دوی لري موږ همیشه ورته وایو ستاسې د خپلو ستونزو د حل کوشش په کور دننه وکړئ. موږ په خپله برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی ده. حتی دوی د ټي ټي پي خبره کوي. موږ په دې برخه کې د عمران خان د حکومت په وخت کې ډېر زیات کوشش وکړو، بیا هم د دواړو په خوښه، هم د ټي ټي پي هم د پاکستان د حکومت په خوښه دوی سره کېنول، د دوی کوربتوب هم وکړو چې دوی سره جوړ شي. تر ډېره حده مسایل حل هم شو، خو بالاخره پاکستان کې تغیرات راغلو، حکومت بدل شو، چارواکي بدل شو، هغه نظامی برخه کې چارواکي بدل شو، په استخباراتي برخه کې بدل شو. نو دا مسله همداسې لاحله پاتې شوه. اوس که موږ وګورو پاکستان کې بریدونه که چېرته کېږي، داسې ځایونه شته چې 500 کیلومتره دنني، 800 کیلومتره دنني، حتی 1000 کیلومتره دنني بریدونه کېږي. نو پاکستان خو هم فوج لري، هم اردو لري، پولیس لري، استخبارات لري. نو ښه به دا وي چې دوی خپل په کور کې دنني خپل مشکل په خپله حل کړي. موږ ورسره ښې اړیکې غواړو، هم تجارتي اړیکې غواړو، هم سیاسي اړیکې غواړو، هم ترانزیټي اړیکې غواړو چې موږ د کراچۍ له بندر نه ښه استفاده وکړو او دوی مرکزي اسیا ته په اسانۍ سره ولاړو راشي. موږ په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي او بیا هم د خپلو مسؤلیتونو ادا کولو ته ژمن یو. او له ایران سره څنګه؟ ایران هم وخت دا وخت ځینې څرګندونې او کارونه کوي چې کېدای شي د روابطو ډېر ښه والی ونه ښیي. مثلا دوی بیا په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړولو یادونه کوي. په دې وروستیو کې مثلا بیا د عقابې مسله راپورته کړل او کوم چارواکي یادونه وکړل چې حتی د کمال خان بند په جوړښت کې د بدلون رامنځته شي. یا په دې وروستیو کې مثلا له
د افغانستان له مهاجرینو سره د دوی د چلند په اړه پوښتنې شته، د نیوکې شته ده، یا د زندانیانو مثلا د اعدام مسله چې تازه راپورته شوې ده؟ د اعدام مسله خو تازه نه ده، راپور به تازه پې جوړ شوی، ولې هلته په میلیونونو افغانان اوسېږي، نو چېرته چې انسانان اوسېږي هغه په خپل هیواد کې بندیانېږي چې یو تخطي وکړي. او دا د اعدام سلسله هم د دوی له ډېره وخته روانه ده، خصوصا د قاچاقبرو د مخدره موادو په برخه کې. او ما درته وویل چې دا خلک چې اعدامېږي دا هم تقریبا هغه څوک دي چې د تېر رژیم په وخت کې قاچاقبر نیول شوي دي او مخدره موادو په موضوعاتو کې نیول شوي یا په نورو کې. خو د موږ کوشش دا ده چې دا اعدام دوی ودروي، دا غوښتنه هم ځینې کړې ده. د بندیانو د انتقال په سلسله کې مذاکرات سره کړي دي او کامیابه مذاکرات هم کړي دي. په زرګونو بندیان هم خپل هیواد ته رانقل کړي دي. دا یو ښه پرمختګ شوی ده. د حقابې په برخه کې، د اوبو په برخه کې چې کله الله تعالی رحم وکړي، له اسمانه اوبه راتوسي، نو موږ یې د چا نه دي ګرځولي، د خدای رحمت ته هر چا ته دې ورسېږي. خو که وچکالي وي، اوبه نه وي او دوی ویني، نو بیا خو اوبه خو موږ خپله نسو را پیدا کولی چې باران نه وي، واورې نه وي، غرونه ډک نه سي له واورو نه. خو بیا هم سږکال الحمدلله بارانونه ښه وو او تر ډېره حده پورې ډېرې زیاتې اوبه ایران ته ورسېدې. دوی هم تر ډېره حده مطمئن معلومیږي. تجارت هم ډېر ښه سره روان ده. کوم داسې یو منفي غټه خبره منځته نه ده. کله کله ویره څرګندوي چې له افغانستان ورانکاري یا مثلا قاچاق وړونکي ورځي، اوس دوی دا په پوره باندې د جګ دیوال د جوړولو خبره پورته کړې. خو تر اوسه پورې له افغانستانه کوم ضرر نه ده ورته رسېدلی. دا 3 کاله کې هېڅ کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. دا که دوی د خپل امنیت لپاره خپل تدابیر نیسي، دا د هر هېواد خپل حق ته داخلي موضوعات دي. د منځني ختیځ د مسایلو په اړه مثلا د په فلسطین کې څه روان دي، مخکې تاسو یادونه وکړله د اسرائیلو لخوا جنګ په فلسطین باندې یا مثلا د دوی بریدونه د حماس پر مشرانو، په دې برخه کې ستاسو دریځ څه دی؟ د فلسطین په هکله خو د ټولې اسلامي نړۍ دریځ معلوم ده او اسرائیلو ته اشغالګر وایي، موږ هم ظالمان ورته وایو، اشغالګر ورته وایو، قاتلین ورته وایو، غاصبین ورته وایو. او کوم ظلم چې شروع کړی دا په کلکو ټکو غندو. او اوس له دې کمرغه نه تنها اسلامي نړۍ، تاسو وینئ چې په غیر اسلامي نړۍ کې هم داسې هیوادونه حاضر شو چې د فلسطین اداره یې په رسمیت وپېژندله. او تاسو ولیدل چې له 100 نه زیات هیوادونه د اسرائیلو حمله، د اسرائیلو عملیاتو دوام دا غندي او د دې په خلاف پرېکړه لیک تایید کوي. نو د موږ دریځ همیشه د فلسطین د مظلومو مسلمانانو په حق کې ده او همیشه هم د اسرائیلو حملې غندلې دي او چې څوک یې حمایت کوي هغه هم غندو. بیرته راګرځم کورنیو مسلو ته. ډېر په دې هم دي ښاغلی متقي چې تر هغه چې ستاسو حاکمیت په کور دننه قانونمند نشي او ولسي مشروعیت ترلاسه نه کړئ، نړیوالو سره مو رابطه که ښه هم شي، کېدای شي د حکومت په پیاوړتیا کې هغومره مرسته ونه کړي. تاسو فکر کوئ؟ ته څه فکر کوې چې دغه لوی افغانستان، دا 400 ولسوالۍ، دا 34 ولایتونه، دا زرګونه کلي چې په یوه کلي کې یوه امنیتي پیښه نه رامنځته کېږي، نه په غره کې نه په سمه کې، دا د ولس همکاري نه ده؟ دا مشروعیت نه ده؟ داسې په 11 ورځې کې ناټو، امریکا او اربکیانو، د هغوی لاسپوڅی اردو، پولیس، دا ټول نړیږي او له بدخشانه تر نیمروزه، له هلمنده تر فاریابه عمومي ولسي قیام کېږي. دا د ولس ملاتړ نه ده؟ خو دا شان په د افغانستان په تاریخ کې یا د نړۍ د بېلابېلو هیوادو په تاریخ کې ډېر تېر شوي دي داسې حکومتونه چې لسګونه کاله ټینګ ول په دغه کې په یو ورځ مثلا ځي شړېږي، ځي تللي دي، بېلګې شته دي. په اوله دوره کې ستاسو اسلامي امارت چې تقریبا ټول افغانستان په دغه په یوه شپه لاړه نه له کابل، یعنې هلته دا بېلګې چې تاسو وړاندې کوئ په هغه حالت کې نشي تطبیقېدی؟ آیا هغه وخت کلسټر بمونه نسو استعمال؟ له ایټمي وسلو را لاندې ټولې وسلې نسو استعمال؟ هلته مځکه او فضا ټول ور نه واخیستی؟ موږ چې کله داخلېدو کابل ته، په ټول کابل کې د یو انسان یو څاڅکی وینه توسو؟ تاسو وایئ چې موږ په زور راغلو دلته.
ټول هر کله چې تاسو وره، دین وای موږ په زور موږ وایو د ولس را حکومت سره نیولې ملګری ده، ده، په زور ولس- یې نیولې ده، خپل حکومت مو د هر رقم چې چلوو وای چلوو ولس یې را ده. سره ملګری ده، عمومي قیام سوی ده. له بدخشانه ما درته ویل تر نیمروزه پورې دا ټوله سیمه په 11 ورځې کې خلاصه سوې ده، آزاده سوې ده. او کابل غوندې لوی ښار ته چې موږ داخل شو، آیا یو څاڅکی وینه توسوه؟ هغه څوک چې کابل ته اشغالګر راوستي هغه په دې کابل کې موجود نه و. هغه عسکر چې په مجاهدینو جسدونه یې په موټرو اچول، په هغو باندې اور بلاو، هغه ټول دلته اوس آزاد نه ګرځي. خو خبره مثلا د اساسي قانون د نشټوالي ده، مثلا د یو نظام د یو سیستم د نشټوالي ده. مثلا مقررې تاسو چې وګورئ کنه ورته یو دغه نشته دی چې څوک په کوم اساس په کوم معیار مقرریږي. د قانون په اړه روښانتیا نشته ده. په ډیرو ځایونو کې مثلا قوانین لغوه شوي دي، ولیکن په ځینې ځایونو کې مثلا ما پخواني قوانینو ته رجوع کیږي. اساسي قانون خبره د تیر 2 کالو رئیس یادېږي چې کار پرې روان دی، خو تر اوسه پورې دا شیان رامنځته نه شول. یعنې په دې برخه کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی. برطانیه کې اساسي قانون شته؟ نه، که تاسو که دلته ویل شي چې موږ مثلا قانون نه غواړو چې وی لرو، بېله خبر نه، ده. یعنې دغه دومره لوی هیواد لکه برطانیه داسې اساسي قانون نه لري. برطانیه دا کې خو څنګه چې دموکراسي دلته نظام دموکراتیک نظام دی. خلک خپله ځي، خپله رایه څرګندوي او په خپله خوښه خپل مشر ټاکي. که یو نه، مشر تاسو وایي د خوښ نه اساسي و، قانون وکړو، تاسو وایي د اساسي قانون وکړو چې که اساسي قانون نه وي نو یو نظام نه چلیږي. نو موږ چې هم اسلامي قوانین لرو، هم ارزښتونه لرو، هم مختلف قوانین په ټولو وزارتو کې لرو. یعنی دا صحیح خبره ده چې په ځینو برخو کې به کمبود وي، ولی هغه څه چې په نورو دنیا کې هم وجود ولري او په هغو باندې سوال نه کیږي او په موږ کېږي. موږ ته دغه ځای لږ تعجب وړي. د تعجب وړ په دې ده چې مثلا دلته اوس کله چې خبره د دغه شي چې حکومت مثلا ټول یوازې د طالبانو په لاس کې دی، د تحریک د غړو په لاس کې دی، بل سړی پکې نشته دی. مقصد مې دا دی چې د تصمیم نیولو په کچه تاسو کله کله استدلال کوئ چې په نورو دنیا کې هم داسې ده چې یو ګوند واکمن شي نو خپل کسان معرفي کوي بېلابېل پوسټونه ته، خو هغو ځایونو کې هغه ګوند مثلا وخت معلوم دی، 15 کاله 4 کاله 6 کاله وخت معلوم ده. په دې موده کې خلک کار ته ګوري، که ترې راضي و بیا به یې وټاکي، که ترې راضي نه و بل سړی پر ځای راولي. په افغانستان کې خو دا امکان نشته دی. دلته اوس مثلا تر څه وخته پورې خلک صبر وکړي چې بیا راپورته شي وایي چې دا زعیم زموږ اوس نه دی خوښ، د کار نه موږ راضي نه یاستو، پر ځای د یو بل څوک راشي. ګوره 500,000 مامورین یوازې د تیر رژیم پاتې دي چې له موږ سره کار کوي. تر اوسه موږ چاته نه دي ویلي چې ته باید منفک سي، ته باید لرې سي. هغه څوک چې په خپله تللي دي، وطن یې پرې کړی، هغه هم اوس بېرته را روان دي، په خپل هیواد کې عادي ژوند پیلوي. یوازې د تېرې جوزیا میاشت کې 80,000 هیوادوال د هوا له لارې د کابل د هوایي ډګر له لارې خپل هیواد ته راغلي دي او بېرته تللي دي. یعنې الحمدلله دا تګ و راتګ ښه سوی دی. په دې کې اکثر هغه خلک راغلي دي چې په تېر رژیم کې کار کړی و. پاتې سو دا چې افغانستان کې دا ډېره مهمه ده چې په له 45 کلو جنګونو نه وروسته دا ټولې نسخې وازمویل شوې، کوم یو افغانستان ته امن راوړ؟ آیا دا اوس انتخابات چې په تېر رژیم کې وشو، تر 1 میلیون رایې یو رئیس جمهور وانخیستې، امنیت یې نه سوی راوستی. ستاسو منتقدین وایي چې تاسو دومره چې وایي چې په خلکو ګران یاست او خلک د سر ولاړ دي، خو اجازه ورکړئ چې خپله رایه څرګنده کړي. نو وایي مڼه دي له ولې دي. دلته امن په کار ده، سوکالي په کار ده، د خلکو آرامي په کار ده، اتفاق او اتحاد په کار ده. یو بل یعنې داسې اوس خامخا د انتخابات وسي، نو خو د دنیا ډېر داسې هېوادونه شته چې په هغو کې انتخابات نشته. دا سوال هغو ته نه راجع کېږي، یوازې افغانستان ته راجع کېږي. زه وایم افغانستان جنګ ځپلی هېواد ده، دلته ډېرې زیاتې نسخې ناکامه سوي دي. اوس یې دې نتیجه ورکړې ده. اوس ولې دا کامیابه تجربه بیرته باید شاتګ وکړي؟ دا وروستۍ پرېکړې په اړه مو چې په ډېری اروپایي هېوادو کې مو د قونسلي خدماتو هغه اعتبار فسخ اعلان کړ، لغوه اعلان کړ، یعنې یوازې مو مشخص هغه قونسلګرۍ کې، هغه استازولۍ کې چې هغه ستاسې له حکومت سره رابطه لري او
ان راشه درشه د سره لري هغه ته د خلک ورزي د قنصلي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره او دې کار ډیر افغانان په بهر کې چې دی لستون سره مخامخ کړي دي او دغه راز بهرانيان چې غواړي افغانستان ته راشي د دوی د ستونزو د حل لپاره د مشکلاتو د حل لپاره بدیله لاره نه ده وړاندې کړې. یو خو دې سفارتو سره موږ 3 کاله مسلسل کوشش وکړو چې دوی لارې ته راشي. داسې اوس هلته هغوی خپلې شخصي ګټې معتبرې وبللې، د اولیا مصالحو ته یې ونه کتل، د هیواد او د هیوادوالو د مسافرو د مهاجرو مسایلو ته یې ونه کتل. بالاخره موږ مجبوره سو دې اقدام ته. یو بل په ټوله دنیا کې به بل د سفارتونو څوک راوښیي چې له خپل هیواد سره په تماس کې نه وي او یوازې هلته اجراات کوي او د $10 سند په $200 د $100 وال په $2000 خرڅوي. هیوادوالو ته یو مشکل ده او فساد اوج ته پکې رسېدلی وي، له پیسو نه غلطه استفاده کېږي. یو خو دا وجه ده. بل پاته سوله موږ چې دا دومره انتظار سو هم په همدې خاطر چې هیوادوالو ته بدیلې لارې پیدا کړو. همدا اوس په همدغه اروپا کې چې موږ نور سفارتونه ممنوع اعلان کړو، هلته په جرمني کې مونشن فعالیت لري، له موږ سره په رابطه کې ده. اسپانیا کې سفارت شته، له موږ سره په رابطه کې ده. په هالند کې سفارت شته، له موږ سره په رابطه کې ده. په چک کې سفارت شته، له موږ سره په رابطه کې ده. په بلغاریا کې شته. کولی شي چې مهاجر ورونه کالته یي، هیوادوال کالته یي، تجاران کالته یي، د هغو هیوادو خلک یي هغو سفارتو ته د مراجعه وکړي. یو دوم د موږ دا حق جوړیږي په نړۍ باندې، په هغو هیوادونو باندې چې صحیح ده کم په رسمیت نه پېژنې مه مې پېژنه، ولې قنصلي خدمات دا د هیواد د هیوادوالو هغه حقوق دي، هغه بشري حقوق دي چې اتې نارې وایي هغه باید ورته ورکړل شي. مثلا په بریتانیا کې د اوسېدونکو افغانانو زه یادوم چې دوی ډېر هلته افغان کډوال دي چې هغوی د افغانستان په پاسپورټ باندې هیوادونو ته تګ راتګ کوي، افغانستان ته بیرته راځي. ډېرې داسې کورنۍ زه پېژنم چې پاسپورټ موده یې ختمه شوې ده، اوس هغوی حیرانه پاتې دي چې څنګه وکړي، کومه لاره غوره کړي. اروپا ته هم نشي تللی، مثلا متحده عربي اماراتو ته هم نشي راتللی. موږ کوشش دا کوو چې په ځینو سفارتو کې دوی ته د آنلاین خدمتونو زمینه مساعده کوو، د پوسټ لارې هم دوی ته ځینې خدمتونه ترسره کوو. انشاءالله له مشکل سره به نه مخ کېږي. یوازې به خلک له مشکل سره مخ شي چې هغه خلاف ورزي یې کړې ده، هغه بې اطاعتي یې کړې ده او هغه غلا او چور چپاول یې کړی.